موږ نه غوښتل شوي دي چې د دې رنګ شوې ساحې مساحت پیدا کړئ. یعنې په دې معنا چې موږ باید د دغه سور رنګې ساحې مساحت پیدا کړو. دا ډېر په زړه پورې ده، ځکه تاسې دلته وینئ چې دا په رښتیا کې یو مربع ده، خو د دې مربع له څلور خواونه یعنې له څلور کونجونه یې د دایرې څلورمې برخې جدا سوي دي، چې د دې جدا سوي دایرې شعاع 3 ده. یعنې چې له دې کونج نه هم د دایرې څلورمه برخه جدا سوې، دې کونج نه یې هم، دې کونج نه یې هم او دې کونج نه یې هم، او دا څلور برخې ټولې سره مساوي دي. مونږ پوهیږو چې د مربع مساحت د هغه اوږدوالی ضرب د جګوالي ده. نو که چېرته مونږ د مربع مساحت پیدا کوو نو دا لاس باید له دې لاسو سره ضرب کو، خو موږ د دې سور رنګ ساحې مساحت پیدا کوو. نو موږ باید له د دې مربع له مساحت نه د دایرې دا څلور دانې څلورمې برخې منفي کو، چې که چېرته موږ دا څلور دانې څلورمې برخې د دایرې سره یو ځای کو دا یو دایره کېږي او موږ د دایرې په مساحت هم پوهیږو. نو دا دلته داسې لیکلی شو چې د دې رنګ سوې ساحې مساحت مساوي کېږي له 10 ضرب 10 کېږي 100، او موږ باید دنه د دایرې مساحت منفي کو. منفي دلته د دایرې شعاع لرو چې هغه 3 ده او د دایرې مساحت پای آر مربع ده، نو 3 مربع کېږي 9، نو منفي 9 پای. دلته راځو پای انتخابوو. اوس ګورو چې زموږ ځواب سم ده او که نه ده سم. نو دلته وینو چې زموږ ځواب سم ده.